حدیث کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی وی كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الانصار زوی د رسول الله سره ناس عبدالله بن عمر وی یو کس راغی چې هغه په انصارو کې فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله سلام باندې سلام واچو به وته یا رسول الله اي المؤمنين افضل اې د الله پیغمبر په مسلمانانو کې غوره مسلمان غوره مؤمن کم یو دی رسول سمت احسنهم خلقا د چا اخلاق چې مزیداری دی په دي مؤمنانو کې غوره مؤمن دی بیوتی فای المؤمنین اکیس نو په دي مؤمنانو کې او خيار مسلمان کم یو دی او خيار مؤمن کم یو دی رسول سمت اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس ويخيار انسان هغه دی چې مرګ ډیر راځي ځانته او د مرګ نه بعد چې کومه مرحله دي دا غي د پاره ځان تیار ساتي د په دې مؤمنانو کې خيار مؤمن دي او کته سو خیال کړی دا مسافر اکثر یو بل ته نصیحت کوي وی ګوره مزدوری کوا مهنت کوا کوشش کوا د حالاتو څه پته لګي دي شو یو بل سبحان الله دغه شان نصیحت ته خلګي الټه کا د اخرت لپاره مهنت کوا کوشش کوا د الله بنده د حالاتو څه پته لګي نن ته په دنیا کې سوال بنئ د ورځې تیریږي د شپې تیریږي نوې زړیږي ماشوم بوډا کیږي او دغه شان یو طریقه روانه ده او پیړۍ تیریږي قومونه تیریږي زمونږ مشران لاړو وسیله زمونږ نمبر دی او دې یو ترتیب روان دی او هر شی د الله طرف ته روان او د نوري سنت دي خو الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان چې سوکم دي دا به فنا کیږي سوای د رب العالمین په دې سوکم دي کې موت امیو صرف یو سکند په لګي به سترګو مندولو کې والله العظیم یو سکند یو ټلیفون چې پلانې مړلې قصه ختمه شو په قصه ختمېدو کې ګوره دومره وخت نه لګي دنیا د انسان راځي غټه قصه ده پیدا شو ډاکټر دی هسپتال له ولته بوز او دلته را ولو بیمار دی او شیشه کې بند کو هسپتال کې داخل کو سکول له کته دی او بر دی غټه قصې دي خو پتلو کې هیڅ نه لګي صرف دا आवाज ته انتظار دی چې پلانې مړ دی دا کفن دا قبر دا تیارول دا هر څه د یو څو سکندو د یو څو منټو کار دی دا आवाज به زما استاد مبارکم کی کل نفس ذائقه الموت زویما رسول صلی الله علیه وسلم نه بخله موت به سو بخ کله مرګ چې تاسو کې بخله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بخله دا نه مخ کې نور پیغمبران دي هغه نه دی بخلی صحابه کرام نه دی بخلی علما نه دی بخلی مجاهدین نه دی بخلی رښتینی او نیکان خلک نه دی بخلی مشران نه دی بخلی کشران نه دی بخلی خزی نه دی بخلی سړی نه دی بخلی بیماران نه دی بخلی روغ نه دی بخلی خکلی نه دی بخلی بدرنګ نه دی بخلی اوچت نسب والے نه دی بخلی کمزوري نسب والے نه دی بخلی مالدار نه دی بخلی غریبانان نه دی بخلی ملکانان او بچایان نه دی بخلی فقیر او محتاج دایهم نه دی بخلی موت به څنګه بخي در سوچ خبره الله سبحانه وتعالى په قران کې ډیر ناشنا خبره کړې او هغه ته وکړي الله سبحانه وتعالى سوې قل او يا پیغمبر دي خلقتا ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم لکه مرګ نه چې تاسو تختې دا به یقینا تاسو سره ملاقات کوي الله ګورې دې سینې دی ویل چې تاسو برانی سي تاسو سره ملاقات کوي په دې کې یو فائدہ کله چې انسان د یو شي نه تختي نه دې مخکې منډي وي او دا شی به شاته رواني دا طریقه ده په دې کې الله ان الموت الذي تفرون من د کوم مرګ نه چې تاسو تختي کوم تختې دې د مرګ نه او د مرګ د شان راتلې ډېر راخوا موږ به منډه تیز وایو موږ به مخ کې لازم نشان روان ناشنا خبر در فانه ملاقيكم درزيد مخنا
لکه چې ملاقات چې کلم کېږي دوی د یو بل سره د مخې نه میلاوي ملاقات داسې نه کېږي چې یو سړی تا پسې له شا نه روان ملاقات داسې کېږي چې یو سړی تا له د مخې نه روان دا مرګ هم موږ له د مخې نه راځي ما او تا خو په دې سوچ کوي چې موږ دې منډې وو لرې کېږو د مرګ نه کم ځای کې مقبره وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې مړی وینو ځان پې ننګاره کا اوړه کم ځای کې د مرګ اعلان واوري پلانې مړ شوی ده بس دنیا فاني دنیا ده بیا ته لږ ځان داسې سیټ ته که موږ باندې خو نه راځي خو دا راته وایم چې دا به دله د مخې نه راځي ښه دا مرګ داسې ناشنا شی دی چې بیا دې پټېدی هم نه شي ملاقات خو به دله کوي کېدای شي سړی دې پټ شي نه اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې الله وایي که نه په دې کې به دله مرګ راشي او که د دې مرګ نه څوک بچ کېدی شو او څه طریقه یې وې د ساینسدانانو به جوړه کړې وه د انګریزانو به جوړه کړې وه د یهودو نصاراو به مخکې نه سوچ کړو خو دا د هیچا په لاس کې نشي سوی د رب العالمین شاعر وایي هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب وی دا مرګ دی د دې نه تېښته نشتي خو صرف دومره ده چې دی د دې کټ نه کوشي ته به ورته خیج انتظار صرف دغې ته دی نور دا پکې نشته چې نه به راځي انتظار صرف د دې نمبر دی چې کله به تا په دې کټ باندې ږدي او سبحان الله دا کټ ګوره چېرته خالي کېږي نه د کم وخت نه چې انسانان پیدا شوي او د اوسه پورې او د قیامته پورې دا کټ په کم باندې چې دا مړی ږدي دا نه خالي کېږي خو چې یو کس د کټ نه کوزېږي بل ورته خیجولی او دغه شان به یو ورځ یو به دې کوزوي او موته به ورته خیجوي دنیا ده موږ پکې ژوند تېرو څوک لګیا دی یو سکي څوک لګیا دی به بل سکي او دا درته ووایو څوک چې پکې ژوند تېرې هغه مړ کېږي او څوک چې مړ شي هغه ختم شي او د ادم دا بچی دومره ناشنا دی سبحان الله په دې کې به تاسو سوچ کړئ په دې دنیا کې چې اوسېږي ته به چې د پیدا دی دنیا دپاره کور بچی مسلې ریالونه ډالرې مزدوري ګاډی یو شی بل شی لکه مرګ نه راځي نه مرګ خو راځي خو لکه د دې کارونو ته چې ته وګورې ته به د 500 کاله به نور ژوند تېروي سبحان الله دا د ادم بچی دی بیا دې کار ته ناشنا وګورو چې مړ شي ته به وایي چې سره په دې دنیا کې وم نه د خاورو کې چې کېږي که نه بلکل ختم شي هېڅ هم پاتې نه شي اکثر به څوک یادوي هم نه نو دا د دنیا حال او څه چې راتلونکي دی هغه راتلونکي راځي هم به راځي من کان یرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت هغه نیټه چې کوم الله یې ښودې ده هغه به لازم راځي په دې کې څه شک نشته عمر بن الخطاب رضی الله عنه هغه به روزانه دا خبره کوله وی كل يوم يقولون مات فلان ومات فلان روزانه دا خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو او یو ورځ به داسې راشي چې خلک وایي چې عمر مړ شو او سبحان الله دغه شان شو چې یو ورځ اعلان شو په مدینه کې چې څوک مړ شو عمر مړ شو اوس هم خلک وایي پلانې مړ شو پلانې مړ شو خو صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه صرف د پلاني د نوم ټکټ که خپل نوم ولګوه مړ شو دې مخکې ورځو کې زموږ یو ملګری د مرګ نه 2 ورځې مخکې اوس زه میلاو شو او خبرې اترې او دا به داسې کوو دا چل به داسې کوو دا به الله به خیر کړي او دا مې دا ترتیب جوړ کړی دا مې دا جوړ کړی مې صحیح 2 ورځې بعد ماښام منځ نه مخکې ملګري ټلیفون وکړو پلانې مې او پلانې خو بل سره میلاو شم انشاءالله وایي هغه مړ دی هغه مړو په تلاجه کې پروت دی راځي وي هلته 2 ورځې مخکې چې هغه خبر او هغه مړ چې ورلو غریب دغه شان پروت سوچ ما کوو 2 ورځې مخکې د غټې خبرې دا به کوو داسې به کوو دغه به کوو بیا بل یو ملګری زمونږ هغه د مرګ نه یو ورځ مخکې ماښام مونځ یې زما په جومات کې وکړو او بیا ماله کور ته راغلی زمونږ کور ته نو ماشومانانو یې د ځان سره څه شی وړی نه هغې ماله واپس راوړو چې دا یو ماشوم سره لاس کې ونو ما ترې راغسته زما صحیح ده بیا مونږ یو څو منټه کې خبرې وکړې او ما بیا ملاقات وکړو انشاءالله او ضرور بیا ملاقات کوو او د روانې جمعې له به چېرته چکر هم لګو چې ستا د اجازات کوم صحیح ده انشاءالله ته بیا راشه په سبا له مازدیګر ټیم کې کوم ملګري چې ما ته ټلیفون وکړو هغه اوس هم ما سره دلته ناست دی سبا له مازدیګر ما ته ټلیفون وکړو وایي شیخ صاحب پلانې ما یو پلانې څه چلی وی وی هغه د شمیسي په تلاجي کې پروت دی مړ دی که هغه بیا خواله راځي پرون چې ما سره ماښام میلاو شو وی حقه پرون چې میلاو شو چې مشهور غریب دغه شان پروت حالانکه ما ته دا ویل روانې جمعې له به وي چکر لګوو دا به کوو دغه به کوو ملاقاتونه به کوو غټې خبرې بیا غریب هېڅ پکې هم نه و ته شاید زموږ یو عربی ملګری دا ټول هغه خبرې چې ما سره شوي زه تاسو ته بیانوم چې زړه لږ راژوندی شي یو عربی ملګری ډېر ښه ملګری ډېر دیندار انسان ما ته ټلیفون وکړو مکتبې ته نوي کتابونه راغلي په پلاني موضوع باندې
ما ډېر خلک مال ته یو کتاب والا چې ذکر تاسو سره ملو شم بیا به خپل خبره وي صحیح ده بس سبا ته راشه ماته نن زه شپې زم راوغلم سبا به ته راشه ما پسې بس صحیح ده سبا ما زیګر مو چې کوم تا به بس درځم باذن الله ما زیګر منزل زه مو کو به لاړم دغه کور ته ور موټه کو وړي کېرور راوته مې پلانې کوم ځکه لري ابو زغله مې پلانې کوم ځکه هغه تراجی کې بروت ته مړل پرو سره ما خبرې کړې او کتاب ما لاغست او میسیج بیا ما تراولېګو وېستا کتاب ما غسته او صرف په دې انتظار چې تراشي به درک نو په دغه انتظار باندې او زه په دې انتظار چې ملاقات به سره کو سبحان الله هغه ملاقات په دنیا ونه شو الله سبحانه تعالی سره په آخرت کې زموږ ملاقات نصیب کړي دا دنیا ده قل متاع الدنيا قليل الدنيا ده سامان ده جون لك جون والآخرة خير لمن اتقى او چې بچا کې تقوی دغه لپاره آخرت وره وبل ذكر الله فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا الله يسچ ما تاسو له درکړي نو دا د دوکي سامان دي خلک به دوکه کی بس لګونته کی او آخرت همیشه پاتې کیدونکي